بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ بل یو ارګنیزي ده د 9 کلاس د بایولوژي نه ګالجي اپاریټس. ټیک ده، په دې باندې به ښه په ډیټیل سره خبرې کوو او په دې باندې به ځان پوه کولو کوشش وکړو. ټیک ده، ګالجي اپاریټس. ښه، ګالجي اپاریټس څه ته ویل کېږي؟ لاول نه به موږ دا وپېژنو. فلیټنډ sac which are stacked together. Flat and sac which are stacked together. ګالجي اپاریټس څه شی دی؟ دا دی فلیټ اینډ سیک. فلیټ اینډ ویلی شي هموار ته، سیک ویلی شي تیلی ته. دا هموارې تیلی دي ویچ آر سټیک ټوګیدر چې هغه را یو ځای شوي دي. نو څه شی جوړ کړی؟ ګالجي اپاریټس یې جوړ کړی. ټیک شوه، دا د دې څه شو؟ تعریف شو. ښه اوس په دا داسې سیکس دي، ګوره داسې. اوس فلیټ اینډ سیک په انډوپلازمیک ریټیکولم کې هم و، خو په دې او په هغې کې فرق دا و چې ما تاسو ته ویلي وو چې هغه انټر کنیکټډ وي. که تاسو هغه بله ویډیو کتلي، که نه یې کتلي نو ناول نه هغه وګورئ، ځکه چې بیا به درته دا اسانه شي چې هغه تاسو وګورئ. فلیټ اینډ سیک، ښه دا هم هغه انټر کنیکټډ و، مطلب هغه کې داسې یوه په کتل لار وه. دا خو بلکل ځان له جدا سیک دي، صحیح ده. نو دی او په انډوپلازمیک ریټیکولم او د ګالجي اپاریټس په دې سیکس کې فرق دغه دی، صحیح ده. فلیټ اینډ سیک دي چې هغه را یو ځای شوي دي او څه شی جوړ کړی؟ یو سټرکچر یې جوړ کړی چې هغې ته مونږ څه وایو؟ ګالجي اپاریټس. دې فلیټ اینډ سیک ته لکه اوس دا چې شو، دې ته مونږ سیسټرني هم وایو. څه ده؟ سیسټرني. هغې کې ورته هم مونږ څه وایي؟ سیسټرني. د دې په سیسټرني او د هغې په سیسټرني کې بس دقه څه دی؟ فرق دی چې د هغې سیسټرني څه وه چې هغه دې ځای کې د بل سیسټرني سره به څه وه؟ انټر کنیکټډ وه. خو دا چې دی انټر کنیکټډ نه دی، بلکل دا ځان له جدا دی، سیپاریټ دی. ټیک ده. ښه اوس دا وایو چې دا چا ډسکور کړه؟ ډسکوري آف ګالجي اپاریټس. دې ته ګالجي باډي هم ویلی کېږي. ټیک ده، ګالجي کمپلیکس ورته هم ویلی کېږي. د دې بیا په اخره کې ووایو چې دا جدا جدا نومونه ولې وایي، په څه وجه باندې ورته ویلی کېږي. په دغې باندې به هم ځان پوه کړو. ډسکوري دا کړله دا یو ایټالین سایټالوجسټ و. ایټالین سایټالوجسټ، ایټالین د ایټلي سایټالوجسټ. سایټالوجي د سټډي آف سیل. ټیک شوه، او په سیل کې چې دنده کوم څیزونه وي، سایټالوجسټ چې د دغې کوم ماهره وي، صحیح ده. نو هغې ته څه وایي؟ سایټالوجسټ. ایټالین سایټالوجسټ دی چې د هغه نوم دی کیمیلو ګالجي. په 1898 دی غالبا، په دغې کې دا د څه کړه؟ ډسکور کړه. ډسکوري چا کړله؟ یو ایټالین سایټالوجسټ دی، په 1898 کې کیمیلو ګالجي دا د څه کړه؟ ډسکور کړه. ټیک شوه. ښه اوس به مونږ د دې کار ووایو چې د دې کار څه دی؟ فنکشن. What is the function of Golgi apparatus؟ د دې کار څه دی؟ نو کار د دې چې کوم دی؟ پیکینګ کول دي. ټیک ده، مین کار د څه دی؟ پیکینګ. کله چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم مونږ ویل دی په تفصیل سره هغه وګورئ که چا نه یې کتلي، بیا هله دا وګورئ نو تاسو ته به اسانه وي. هغې کار څه و؟ هغې پروټین جوړول، صحیح ده. څه جوړول؟ پروټین. د هغه پروټین چې کله جوړ شي نو هغه راشي چېرته کې ته؟ ګالجي اپاریټس ته. ګالجي اپاریټس ته چې راشي نو دا ګالجي اپاریټس هغه پیک کوي. څه کوي؟ پیک کوي. څنګه یې پیک کوي؟ د هغې نه ګیر چاپېره یو ممبرین چاپېروي. ممبرین څه کي؟ چاپېر کي. چې ممبرین دې کله چاپېر کي نو بهر ته چې کله دا پروټین پلس ممبرین راوځي، پروټین پلس ممبرین، د پروټین سره چې څه شی د پروټین نه ګیر چاپېره څه یو ممبرین چاپېر شوی، نو دقې ته بیا موږ ویزیکل وایو. ټیک ده، ویزیکل. دې کې داسې دانې دانې شیزونه وي. ټیک ده، دانې دانې.
دغې ته بیا څه ویلی کېږي ویزیکل. دا یوازې د پروټین پورې خاص نه ده بلکې په سیل کې چې هر څومره څه کېږي سیکریشن کېږي د هغه سټور کول د چا کار دی د ګالجي اپاریټس د هغې نه ګیر چاپېره یو ممبرین څه کوي چاپېره دا ګالجي اپاریټس ټیک شوله. ښه دې ځای کې د کتاب د سټرکچر ته لږ وګورئ. دا چې کوم دی دا مو سره څه دی ګالجي اپاریټس دی ټیک ده. دا پکې دا چې دي دا څه دي سیسټرنې دي. نو دلته برې غړلاونه دي انډوپلازمیک ریټیکولم هغې ته وګورئ د هغې کې هم دا سیسټرنې وه خو هغه دی کنیکټډ وه د کوزې غړ سره څه وه کنیکټډ. نو دې کې تاسو به د کنیکټډ داسې څه خاص دغه ونه وینئ ځکه دا کنیکټډ نه دي د یو بل سره. نو د دې په سیسټرنې او د هغې په سیسټرنې کې مین فرق دا دی ټیک شوه. دا ویزیکل دی ټیک ده. دا ګیر چاپېره ته بیا چې ممبرین چې کله چاپېر شي که نه نو دې ته بیا څه وي ویزیکل ویلی کېږي ټیک ده. په سیل کې چې نور هم داسې سیکریشن کېږي نو ګیر چاپېره د دې دغه کار څه دی چې بس دی ته ممبرین چاپېره او د دې نه علاوه بله خبره ده چې په انیمل سیل کې دا سیسټرنې به یو ځای کې خو په پلانټ کې به داسې ډېرې لرې لرې د یو بل نه به جدا وي. صحیح شوله دا خبره پکې ته یاد ساتئ. دا خو د فنکشن په باره کې د ګالجي اپاریټس. اوس ګالجي اپاریټس ته مختلف نومونه ویلي کېږي. څوک ورته ګالجي باډي وایي څوک ګالجي کمپلیکس وایي. دې ته خو کېږي ګالجي کمپلیکس څه ته ویلی کېږي اصل کې ګالجي اپاریټس به وایو اپاریټس ټیک شوه. ګالجي اپاریټس څه ته ویلی کېږي سیټ آف سیسټرنې سیټ آف سیسټرنې سیټ آف سیسټرنې چې کوم دی که نه سیټ آف سیسټرنې دغې ته ګالجي اپاریټس ویلی کېږي. دا سیسټرنې چې څومره دي دې ته څه ویلی کېږي سیټ آف د ګالجي اپاریټس. خو ګالجي کمپلیکس څه ته ویلی کېږي اوس ګالجي کمپلیکس څه ته ویلی کېږي نو په هغې کې سیسټرنې هم راځي سیسټرنې خو به پېژندلي او په هغې کې ویزیکل هم راځي ښه ویزیکل. نو سیسټرنې پلس ویزیکل ایکوال ټو ګالجي کمپلیکس. نو تر نن ورځې پورې دا پوره دی انشاءالله په بل لیکچر کې به بیا میلاویږو.